سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. څارګر ملي ادارې په کابل کې د 2500 کیلوګرامه چاودونکو توکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. دغه مواد چې د ودانیزو توکو تر پوښښ لاندې په 50 بوریو کې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای شوي وو، د څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې د بګرامۍ ولسوالۍ له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې د دغې پیښې په تړاو 3 کسان هم نیول شوي او دمګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. 2 پولیسان په کاپیسا کې د باج اخیستنې په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کسان تېره ورځ د حصې اول ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي د 1800 امریکایي ډالر د اخیستو پر مهال د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د استخباراتو له لوري نیول شوي دي. سرچینې په دې اړه چې دغه پیسې د څه په بدل کې یا د پولیسو ترلاسه کولې څه نه دي ویلي. د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه نن په مسکو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د دولتي مسؤلینو په وینا په دې مراسمو کې د افغان دولت په استازولۍ په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند او د سولې عالي شورا مشر ګډون کوي. له بل لوري د مخکني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو پلاوی او همداراز د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو بل 14 کسیز پلاوی هم په دې مراسمو کې ګډون کوي. له دې سره سم طالبانو ویلي چې سبا به په مسکو کې یوه بله بین الافغاني ناسته هم ترسره شي. د هغې ډلې په یوه خبرپاڼه کې ویلي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله به سبا د هیواد له یو شمېر سیاسي څېرو سره هم د هیواد د راتلونکي په اړه بحث او خبرې وکړي. د خبرپاڼې له مخې دغه پلاوی چې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په اړه جوړ شوي مراسمو کې د ګډون په موخه تېره ورځ مسکو ته تللی د روسیې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره به هم لیده کاته وکړي. د غزني د یک ولسوالۍ له 2 کلونو وروسته یو ځل بیا د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. دغه ولسوالۍ چې نږدې 2 کاله مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه، تېره ورځ د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې بیرته ونیول شوه او د ولسوالۍ پر ودانۍ د افغان حکومت بیرغ وځړول شو. د ملي دفاع وزارت مسؤلین همداراز په ټینګار سره وایي افغان ځواکونه به ډېر ژر نورې له لاسه تللې سیمې هم ونیسي او د طالبانو له شتونه به یې پاکې کړي. او د بغلان پولیسو د نشه یي توکو د لیږد په تور د 2 کسانو له نیولو خبر ورکړ. دغه کسان چې 15 کپسوله د هیروینو پوډر یې په تخار کې په خپلو میډو کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه منلي او ډېر ژر به یې دوسیې اړوندو عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. مدیریت مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان مقدار 35 کپسول که جمعاً نیم کیلو پودر هیروئین میشن که 2 نفر در بطنشان جاسازی کرده بود که از ولایت تخار به کابل انتقال میدن، بعد به کشورهای خارجی که در سایه شمرق شهر پلخمری بازداشت شدند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.